الرحیم ښه راغلاست د لومیون پینځم درس ته درنو انجینر صاحبانو. موږ او تاسو په تېر درسونو کې د لومیون له یو شمېر آپشنونو سره چې هغه عبارت له آبجکټس و بحث وکړو. په ننني درس کې غواړو درنو انجینر صاحبانو چې د روښنایي په هکله بحث وکړو. نو په همدې خاطر ما یو تیار موډل اخیستی ده. مونږ لکه څرنګه چې د موډل امپورټ کول تر اوسه نه دي ویلي، نو همدغه اساس ما یو تیار موډل اخیستی ده. غواړم په دغې برخه کې تاسو ته د روښنایي په هکله خبرې وکړم. نو د دې لپاره درنو انجینر صاحبانو راځو تقریبا د شپې حالت غواړو خپل پروژه کې تطبیق کړو. زه راځم لایټینګ به راکم کړو. دغې حالت کې به ما باندې صحیح دا حالت صحیح ده چې نه ډېر تورتم ده او نه هم ډېر روښنایي. راځو آبجکټس باندې کلیک کوو. په آبجکټونو باندې روښنایي باندې کلیک کوو او روښنایي کې راځو. درنو انجینر صاحبانو ما هغه روښنایي یا هغه لایټینګ چې صورت نیولی و په دغه برخه کې هغه ما له منځه یوړه، ټول مې ډیلیټ کړ. اوس هم راځم په آبجکټس برخه کې د روښنایي مونږ سره مختلف لمپونه دي، مختلف حالتونه له ځانه څخه لري چې تاسو یې کتلی شئ. یو اومینل لایټس ده یا اومینل، بل مونږ سره ایریل لایټ ده او بل یوټیلیټیز ده. په سپورټ لایټینګ کې مختلف ډولونه مونږ سره دي. مثلا زه غواړم له دغه ډول څخه زه استفاده وکړم. نو راځم دغلته به یې ځای په ځای کړو. د مثال په ډول ډېر مخکې لاړو. نو که چېرې زه وغواړم دغه خپل لایټ مثال په ډول زه یې غواړم دغلته ځای پر ځای کړم. اجازه راکړئ هغه موقعیت کې ما خپل لایټ ته موقعیت ورکړ. ستاسو وګورئ درنو انجینر صاحبانو زموږ او ستاسو هغه لایټ دغلته روښنایي پیدا کړ. دغه مختلف حالتونه لري. زه باید د دې ارتفاع لږ څه نور هم جګ کړم. راځم هایټ ته، نو دې ته لږ څه ارتفاع ته تغییر ورکوم. ارتفاع ته مو تغییر ورکړو. غواړو چې لږ څه موف هم کړو. مثلا زه غواړم دغه ساحې ته یې موف کړم تر څو په ښکاره ډول یې هم بشپړ ډول سره موږ ته ښکاره شي. تاسو وګورئ درنو انجینر صاحبانو کله چې موږ او تاسو په لایټینګ برخه کې کلیک کوو موږ ته دغلته دغې لمپ په هکله یو پراپرټیز صفحه خلاصیږي چې موږ کولی شو چې له ده څخه په مختلفو حالتونو کې استفاده وکړو. مثلا زه غواړم دغه خپل دغه څراغ رنګ بدل کړم. مختلف رنګونه زه ورته ورکولی شم. د مثال په ډول تاسو وګورئ مثلا شین رنګ واخیسته، همدغسې کولی شو چې آبي رنګ ته یې ویسو. تاسو وګورئ آبي رنګ ځان ته غوره کوي. هر هغه رنګ چې تاسو وغواړئ تاسو ورته ورکولی شئ. همدغسې نور دغلته یو څه نور آپشنونه لري لکه برایټنس د روښنایي څومره هم کولی شو چې په ډبل کلیک سره خپل مقدار ورکړو، هم کولی شو چې رینډم په واسطه ښکته او پورته کړو. هر څومره چې روښنایي مو وغواړو موږ کولی شو روښنایي ډېر کړو، روښنایي کم کړو. د مثال په ډول موږ کولی شو دغې په واسطه روښنایي کنټرول کړو. بل کین انګل ده، دا هماغه خپله زاویه ده چې په کومه زاویه باندې دا باید ولګېږي. کولی شي دا هم تغییر کړي. دغه سطح زاویه یې مثلا زه غواړم چې یو محدوده ساحه باندې د دې روښنایي ولګېږي، نو دا هم کنټرولېږي. تاسو وګورئ څومره چې کمومه هماغومره د دې روښنایي یا د هغې د ساحه کمیږي او زیاتېږي. نو کولی شو په دغې په واسطه درنو انجینر صاحبانو دغه کنټرول کړو. بل موږ سره شو لایټ سورس ده. اوس که چېرې موږ او تاسو راشو دلته زه دا لږ څه مخته کړم. زموږ د دې څراغ منبع معلوم نه ده، فقط روښنایي ورکول کېږي. که چېرې تاسو غواړئ چې هغه منبع یې هم معلوم شي دا شو لایټ سورس باندې کلیک کوئ، دا آن کوئ.
اوس که چېرې تاسو دلته وګورئ د ده مخ ته راشئ د ده هغه منبع هم تاسو وګورئ ښکاره شو منبع یې هم ښکاره کېږي او موږ بیا کولی شو ورنه استفاده وکړو. بل درنو انجینر صاحبانو په دغې سپوټ لایټینګ په برخه کې موږ سره بل نایټ اکټیویشن ده. نایټ اکټیویشن یا دغسې کارکردګي له موږ سره لري. که چېرې زه تاسو ته دا په بل حالت کې در وښایم، اجازه راکړئ چې زه لږ څه ارتفاع واخلم. تاسو وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو، که چېرې زه راشم دغه ورځ ته واړوم، مثلا ورځ حالت ورته غوره کړو، تاسو وګورئ بیا هم هغه زموږ او ستاسو څراغ روښانه ده چې دا د منطق له لحاظه درست نه ده. باید د ورځې لخوا زموږ څراغ څه شي، خاموشه وي. نو په همدا اساس بل آپشن چې موږ سره دلته موقعیت لري هغه اجازه راکړئ زه دا کوشنی کړم روښنایي آبجکټس ته راشم. په آبجکټ برخه کې موږ سره هغه بل نایټ اکټیویشن ده. کله چې تاسو نایټ اکټیویشن آن کړئ دا د شپې لخوا خپله روښانه کېږي او د ورځې لخوا بیا ګلېږي. که چېرې تاسو رینډم انتخاب کړئ، په رینډم برخه کې درنو انجینر صاحبانو بیا دا اتومات ډول کار کوي. مثلا که چېرې ورځ چې خپله ګلېږي رینډم بیا مختلف څو دانې ګروپونه که چېرې موږ او تاسو سره یي بیا مثلا یو یې خاموشه کېږي، یو یې تر هغه روښانه وي چې د لمر زاویه تغییر وکړي، هغسې استفاده کېږي. که چېرې آن وساتو د شپې لخوا آن کېږي او د ورځې خوا آف کېږي. او که چېرې رینډم کېدو بیا که نور ګروپونه ولرو هغه بیا په ترتیب سره کله چې سیوری یا تورتم پرې راشي خپله روښانه کېږي او که چېرې نه وي روښنایي حالت کې خاموشه کېږي. بل شیډو ده، یو میډیم سایز ده، بل سټاټیک ده. په سټاټیک برخه کې که چېرې تاسو کار وکړئ ډاینامیک شیډو آر اپډیټډ ایوری فریم، نو دا بیا د دې سیوری تاسو وګورئ ښکاره کېږي په سیوري کې چې څومره سیوری ولري. مثلا های غواړو های کوالټي کې موږ ته سیوری ښکاره کېږي چې تاسو دلته وګورئ هغه د اجسامو سیوری موږ او تاسو ته ښکاره کوي. له دغې څخه موږ کولی شو. خو یو خبره ده که چېرې موږ دې نه استفاده وکړو درنو انجینر صاحبانو یو ستونزه چې واقع کیږي که چېرې زموږ او ستاسو سیستم یا کمپیوټر ضعیف وي دا بیا زموږ او ستاسو کار ډېر دروندوي او ممکن موږ د ستونزو سره مخ شو. بل موږ سره درنو انجینر صاحبانو زاویه ده، ټارګېټ دی. مثلا د دې مخه چېرته وي، په کومه برخه کې باید ته ټارګېټ ورکړل شوی وي. مثلا زه غواړم د دې روښنایي په دغه سنډه کې یا دې خوا ته وي. هر هغه موقعیت چې تاسو ورته انتخابوئ هماغه موقعیت کې د څه کېږي، په هماغه موقعیت کې تاسو غواړئ دغلته ورته موقعیت ورکړئ. هر موقعیت چې تاسو ورته انتخابوئ همالته دا ځای نیسي. نو داسې کولی شو انجینر صاحبان د ده څخه استفاده وکړي. مثلا زه اوکې کوم. بل دا د دې برخې څخه مثلا درنو انجینر صاحبان تاسو غواړئ دې یو کاپي واخلئ، تاسو کولی شئ چې کنټرول بټنه کنټرول او شفت دواړه ځکه انتخاب کړئ چې شفت زموږ موقعیت بیا تغییروي نه. اجازه راکړئ زه کنټرول زه وهم کاپي اخلم یو دانه باید شفت هم ورسره انتخاب کړم ځکه چې هغه ارتفاع باید بدل نشي. کنټرول ځکه چې زموږ کمپیوټر باندې لوډ ډېر ده په دې ساعت کې. که چېرې تاسو کنټرول انتخاب کړئ او تاسو حرکت ورکړئ دې ته تاسو کولی شئ چې د دې یو کاپي واخلئ او په هماغه موقعیت کې استفاده وکړئ. نو دا و درنو انجینر صاحبانو د دغې لایټینګ برخې څخه چې موږ کولی شو مختلف رنګونه او حالتونه ورته ورکړو او ورنه استفاده وکړو. بل قدرمن انجینر صاحبانو موږ سره هغه سپورټ لایټینګ په برخه کې نور مختلف لایټونه یا روښنایي موږ تاسو لرو. مثلا زه غواړم یو دانه دغلته ځای پر ځای کړم، تاسو وګورئ یو دانه مو دغلته ځای پر ځای کړو. کولی شو برایټنس یې ډېر کړو یا یې هم کم کړو. سورس یې باید آن کړم همدغسې
نایټ اکټیویشن یې آن وي که چیرې دې ته موقعیت ورکړو. بل تاسو وګورئ روښنایي هغه منبع یا مخه ټارګټ یې چې ده دغلته موقعیت لري ځکه روښنایي ډېر نه ښکاره کېږي. بل مختلف ګروپونه او مختلف حالتونه لري، تاسو کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ. بل درنو مینه صاحبانو موږ سره اومینل لایټینګ دی یا اومیني لایټ ده چې اومیني لایټ عموما په دننه دغه کې استفاده کېږي. مثلا زه غواړم چې د دغې ساختمان دننۍ برخې ته لاړ شم، ارتفاع ډېر بدل شو. مثلا زه غواړم چې دغه ساختمان دننه برخه کې زه یو لایټینګ وکړم، بیا تاسو کولی شئ چې د اومیني لایټینګ څخه استفاده وکړئ. مثلا دغلته یې موقعیت ورکوو، یو ځل ورته یو دفعه مثلا غواړو په دغه سطحه کې دا موقعیت واخلي. په دننۍ برخه کې موږ بیا کولی شو چې دلته فقط یوازې درنو انجینر صاحبانو برایټنس ورکړو، روښنایي او فولو هغه شدت یې چې څومره شدت باید ولري. ډېر که چیرې تاسو یې ډېر کړئ پسې کوچنی کېږي، فقط یو ځي، او که چیرې تاسو یې ډېروئ بیا ډېر شدت او روښنایي پیدا کوي. بیا دا په دې فقط انجینر صاحبانو موږ کولی شو رنګونه یې تغییر کړو او برایټنس او روښنایي. بل په دې پراپرټیز کې نور دغه موږ دغه نه لرو، کار نشو کولی. نو دا د دغې برخې چې موږ کولی شو په دغه ډول څخه د ده څخه استفاده وکړو. تاسو کولی شئ چې د موف په واسطه دا موف کوئ، مثلا تاسو غواړئ دغې څنډې ته یې راوړئ، خو که چیرې غواړئ چې په هماغه ارتفاع کې وي، مثلا دلته یو ځای په ځای کوئ، ارتفاع یې هماغه وي، شفټ ولیکئ، همالته یې ځای پر ځای کې دلته راځي، ورنه بیا کولی شو چې استفاده وکړو. بل قدرمن انجینر صاحبانو موږ سره هغه په دغه لایټینګ برخه کې چې ده دغه نور توپیرونه دا فقط په رنګونه کې دي چې دغه رنګ بعضې وخت استفاده کولی شي، شین رنګ ته اړتیا پیدا کېږي د کوټې دننه یا یو ډیزاین یا ډیکور لپاره فقط دغسې استفاده ورنه کېږي، نور څه کوم خاص د استفادې موارد نه لري. فقط دا لږ څه موف کړي خوا ته، فقط دې خوا ته به یې راوړو چې برایټنس یې لږ څه ښکته کړم زه تر څو ښکاره شي. تاسو وګورئ برایټنس یې که چیرې تاسو دغه کړئ بیا هماغه حالتونه یې تغییر کړي. زه لږ څه دا موف کړم، نو بیا روښنایي تقریبا داسې یو څه روښنایي ورکوي. داسې استفاده ورنه کولی شو درنو انجینر صاحبانو. بل موږ سره هغه د ایریا لایټینګ ده. مثلا اول ایریا لایټینګ کې دغسې یو لایټینګ برخه لرو، که چیرې راشو د کوټې دننه یا دغه کوټې په دننۍ برخه کې وغواړو چې دغه چت کې دغسې د دغې لایټ څخه استفاده وکړو. مثلا دغلته که چیرې ورته موقعیت ورکړو، دغسې موقعیت نیسي، لږ څه به یې موف کړو یا هم هایټ یې به یې بدل کړو، روز یې لږ څه ښکته کوو یې، دغلته به ورته موقعیت ورکړو. تاسو وګورئ درنو انجینر صاحبانو لږ څه نور هم هایټ یې زه ښکته کړم. چې دلته برایټنس یې بیا تاسو د ځي څخه کنټرولولی شئ. دا باید آن کړو، لایټ سورس یې تاسو وګورئ، روښنایي بیا دلته ښکاره کېږي. قدرمن انجینر صاحبانو که زه لږ څه نور هم دا زر شپې حالت رامنځته کړم، تاسو که چیرې بیا وګورئ روښنایي دلته هغه یې د سورس ده، بیا روښنایي کولی شو دلته استفاده کړو. بل موږ سره درنو انجینر صاحبان هغه په آبجیکټ برخه کې لایټینګ کې موږ سره بل
هغه د لاین لایټ ده. عموما په یو دیوال کې یا بعضې ډیزاینونه چې موږ تاسو ورکړی وي په هغه برخه کې موږ کولی شو د ده څخه استفاده وکړو. مثلا زه غواړم دغلته درته موقعیت ورکړم، تاسو وګورئ بعضې دروازو په سر یا بعضې مثلا د آینې په سر موږ تاسو که چیرې وغواړو کولی شو چې له دې څخه استفاده وکړو، یا هر هغه څه لینت یې ده، وایډ یې ده، پراخوالی ده، فلو یې ده، شدت، زاویه یې ده، مختلف زوایا یې کولی شو چې مثلا زه غواړم دلته د دې روښنایي په دغې برخه کې یا دغې برخه کې هر زاویه کې چې تاسو وغواړئ په هماغه زاویه کې د دې تاسو کولی شئ اوکې کړئ. همالته به دې موقعیت وي نایټ له طرفه یا شپې له طرفه څنګه کولی شو استفاده وکړو. په شپې له طرفه باید روښانه وي، ورځې له خوا باید بند وي. نو دغه ډول سره موږ د دې نه استفاده کولی شو. لایټینګ برخه کې هر رنګ چې تاسو وغواړئ ورته ورکولی شو. مثلا شین رنګ ورته ورکوو، ژیړ رنګ ورکړو، هر رنګ چې وغواړئ انشاءالله تاسو ورنه استفاده کولی شئ. بل آبجکټ چې موږ سره دلته موقعیت لري هغه قدرمنو انجینر صاحبانو یو څه چې مخکې د لایټینګ څخه تاسو ته ووایم، بعضې لایټینګونه دي انجینر صاحبانو چې هغه بیا شپه او ورځ دواړه روښانه وي. نو هغه دپاره خو بیا موږ نشو کولی چې ورځې دپاره بیا راشو ټول هغه ډیلیټ کړو، بیا یو رینډر واخلو، یا راشو هغه ټول ټرن آف کړو یا یې هم ګل کړو، بیا راشو رینډر واخلو. نو د هغه دپاره که چیرې تاسو غواړئ چې کار مو منظم وي، تاسو به راشئ بلو صفحو کې یا بلو لایرونو کې، مثلا په دغه دویم لایر کې انجینر صاحبان تاسو راشئ ټول ګروپونه دغه کاپي ووهئ، کنټرول کلیک کړئ، اجازه راکړئ کنټرول واخلم. دغه ګروپونه تاسو ټول اندازه ګذاري یا سلیکشن یې اجازه راکړئ ماته په موف موډ حالت کې راشئ، تاسو ټول بند کړئ، نیچر د ترانسپورټ دا ټول بند کړئ. فقط تاسو غواړئ چې په دویم لایر کې ساختمان خپله شتون ولري، ساختمان خپله شتون ولري، خو فقط دغه لایټینګ په دویم لایر کې واچوئ. راشئ تاسو انتخاب کړئ دغه ټول، د انتخابولو په واسطه تقریبا مثلا دومره دا ټول انتخاب شو. راشئ دویم لیر کې دا ځای په ځای کې شو هایټ لیر، مثلا تاسو دلته چې انتخاب مو وکړئ دلته په دویم لیر کې واچوئ، خلاص په دغه اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې بیا ورنه استفاده وکړئ. بېرته اول لیر ته راشئ، زموږ ګروپونه تاسو وګورئ ټول خاموشه شو، بېرته یې روښانه کړئ، جسم مو راغی خو ګروپونه نشته، بېرته راشئ د باندې کلیک وکړئ، تاسو وګورئ په دغه اسانۍ سره زموږ او ستاسو ګروپونه روښانه کېږي. خو که چیرې داسې وشي چې تاسو ګروپونه یا لایټینګ برخه ترسره کړی وي او تاسو لاړ شئ هلته په دغه برخه کې رینډر واخلئ او ستاسو ګروپونه روښانه وي، په دغه برخه کې بیا دغه زموږ او ستاسو کار مسلکي نه ښکاري. نو د ورځې لخوا چې څوک ګروپونه روښانوي، نو بنا د دغې کار دپاره چې زموږ کار اسانتیا پیدا کړي، هر هغه برخه مثلا ترانسپورټیشن برخه په دریم لیر کې واچوئ، ګروپونه په څلورم کې همدغسې مختلف که چیرې تاسو غواړئ نور لیرونه ایجاد کړئ هم کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ. دغسې کولی شو قدرمنو انجینر صاحبان له دې څخه استفاده وکړو. بل په لایټینګ برخه کې موږ سره بل آپشن چې دغه د یوټیلیټیز ده یو ګریډینټ ده، صحیح ده، ګریډینټ موږ سره مرسته کوي چې اجازه راکړئ چې زه لږ څه تاسو دلته درجه ورکوئ، یا هم مثلا د مثال په ډول اجازه راکړئ چې زه دغه بام په سر تاسو غواړئ ګریډینټ څخه استفاده وکړئ، زه لږ څه دې خوا ته یې راوړم. تاسو که چیرې غواړئ په دغلته ګریډینټ یا هم تاسو فقط کلیک وکړئ، تاسو وګورئ قدرمنو انجینر صاحبانو دلته موږ او تاسو دغه اندازه ګذاري یا درجې موږ او تاسو ته ښکاره شو. څه په درد خوري یا څه ګټه کوي موږ سره، موږ او تاسو لکه د مثال په ډول غواړو یو چوکۍ راوړو، یو چوکۍ راوړو،
مثال په ډول یا یو بل هر هغه جسم چې وه یا دغسې یو دانه لایټ دپاره یو جسم راوړي. مثلا تاسو یو دلته موقعیت ورکوئ خو تاسو ته اندازې معلوم نه دي، هسې که ګډ وډې کېدی بیا کار نه کوي، بل راوړئ دلته ورته ځای په ځای کوئ په هماغه دویم ګریډ کې، بل په درېیم کې، بل په څلورم کې. دغسې موږ ورنه بیا استفاده کولی شو د دغه ګریډینټ څخه چې موږ او تاسو ټول جسمونه څه کوي انجینر صاحبان دغسې ګریډ کوي، بیا دغسې استفادې موارد لري. بل موږ سره هم د ګریډ برخه ده، اجازه راکړئ د هغې او د ده توپیر به زه تاسو ته واضح کړم. دغه چې دا قدرمنو انجینر صاحبانو موږ ته او تاسو ته تقریبا داسې کټ غوندې ښکاره کوي. یو سطحه که چیرې موږ او تاسو غواړو سیکشن یې واخلو، زه لږ څه لرې ساحې ته لاړ شم، یا همدغه به موف کړو، لږ څه ښکته به یې ویسو، چینج هایټ به یې کړو. تاسو وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو لکه سیکشن غوندې، سیکشن څخه ستاسو انشاءالله پوهېږئ چې دغسې موږ او تاسو ته سیکشن ښکاره کوي. تاسو وګورئ زموږ هغه تعمیر یې تقریبا څه شی کړ، کټ کړ، قطع یې کړ، بیا یې راځم هایټ بدلوم، بیا یې لږ څه ښکته کوم. تاسو وګورئ اجازه راکړئ څومره چې ښکته کېږم هماغومره قطع اجرا کوي. خلاص اجازه راکړئ چې تصویر کې تاسو ته در وښایم. هغه زموږ ساختمان یې د قطع په شکل یا هم قطع ترسره کړه. پکې وګورئ زموږ ساختمان دوه منزله اوس قطع شکل ښکاره کېږي چې بېرته راځو کاري برخې ته. که چېرې زه یې ځای په ځای کړم وینئ تاسو هایټ یې بیا ښکته کوم وهم ان تر دې چې بیخي زموږ هغه جسم روښانه یې کوم ستاسو چې بیخي ښکاره شي. مثلا زه دا رس حالت ته راوړم، تاسو چک کړئ، تاسو اوس وګورئ زموږ جسم تقریبا قطع شوی ده چې دا موږ سره بیا په مختلفو حالتونو کې د رینډر په واسطه هم موږ دې نه کولی شو استفاده وکړو چې که چېرې تاسو یې ارتفاع بلند کړئ یا جګ کړئ ارتفاع یې بېرته همدغسې سلو جګېږي. د دې زاویه هم کولی شو چې بدل کړو، مختلفې زوایای یې ورکولی شو. مثلا روټیټ ووهئ، روټیټ یې کړئ، زاویه‌یي شکل هم نیسي. مثلا تاسو وګورئ دلته زاویه‌یي شکل هم نیسي. دا د ګریډ برخه دا موږ سره سیکشن ترسره کوي، دا هم ګریډ ترسره کوي، ګریډ برخه ده موږ درسره. مثلا تاسو غواړئ د خپله سطحې ته ګریډ ورکړئ یا درجه ورکړئ، مختلف لکه کاشیانو غوندې ښکاره کړئ دغه سطحه، د ګریډ څخه استفاده کولی شئ، همته ګریډینټ ترسره کوي. او بل برخه موږ سره قدرمنو انجینر صاحبانو په دې کې هغه د میژرمنټ اندازه ګذاري ده چې موږ دې په واسطه کولی شو اندازه ګذاري وکړو. خو دغه اندازه ګذاري په کوم حالت کې په درد خوري. موږ تاسو ته اجازه راکړئ چې زه یو ډیلیټ استفاده کوم او دغه اجسام زه ډیلیټ کوم، مثلا دا به ډیلیټ کړم، بل به دا ډیلیټ کړم. اوس تاسو وګورئ دغه مخکې ما تاسو ته ګریډینټ در وښوده، دغسې موږ او تاسو ته یې خانه کوي، موږ او تاسو ته هغه درجې ښیي. که چېرې راشو میژرمنټ ته، میژرمنټ موږ ته اندازه ګذاري کوي. مثلا تاسو یو ګروپ یو چېرته ایښی ده دغې موقعیت کې، تاسو غواړئ 1 متر وروسته یو بل ګروپ کېدی، تاسو کولی شئ چې دغلته مثلا غواړئ بل یې دغلته یې ترسره کړئ، بل غواړئ دغلته ترسره کړئ. اندازې هم ورکولی شئ. زه لږ څه دې ته هایټ ورکړم چې څنګه کار نه کېده، باید دا موږ او تاسو ته مقدار یې هم راښکاره کړي.
خو په دغه صحنه باندې ډېر لوډ ځکه ډېر ده چې تاسو ګورئ زما کار ډېر سلو کار کوي ځکه دغه اندازه ګذاري نه ښایي. کنې د اندازه ګذاري په واسطه موږ کولی شو چې خپله دغه اندازه ګذاري راوښیو. بل موږ سره ریفلیکشن ده، تاسو غواړئ د یوې ساحې ریفلیکشن یا هم انعکاسات ورښکاره کړئ. مثلا د دغې ساحې انعکاسات تاسو غواړئ دلته هم وي. 360 درجې انعکاسات موږ تاسو ته ښکاره کوي. دلته ما ځای په ځای که وګورئ دغلته کړکۍ ده، وینئ چې هغې انعکاس یې دلته راوړو. که زه بیرته دا ډیلیټ کړم تاسو وګورئ دغه زه بیرته ډیلیټ کوم څه توپیر راځي دغلته وګورئ. تاسو وګورئ دغسې موږ او تاسو ته بیا تغییرات پکې رامنځته کېږي او هغه جسمونه خپل انعکاسات له لاسه ورکوي. مثلا غواړئ تاسو د ونې انعکاس راوړئ په کور واچوئ، یا هم تاسو غواړئ د یو سیند انعکاس په کور واچوئ، د دې استفاده کولی شئ. بله برخه یې هغه ټکس د قدرمن انجینر صاحبانو چې موږ غواړو چې یو ځای کې د یو جسم یا د یو څیز هغه متن ولیکو. زه غواړم دلته اوس ولیکم حال. دلته به کلیک وکړئ تاسو او هغه لیکنه به پاک کړئ. کله مو چې پاک کړه خپل لیکنه مثلا زه غواړم دلته ولیکم حال. تاسو وګورئ حال ولیکل شو. دلته تاسو کولی شئ فیډ رینج هغه رینج یې تغییر کړئ. ویزیبیلیټي ښکاره کېدلو حالت یې تاسو تغییر کړئ چې څومره باید روښانه وي. هماغه بوکس سټایل تاسو غواړئ تغییر کړئ. اورینټیشن سټایل تاسو غواړئ تغییر کړئ. هایټ یې تغییر کړئ. ټول د دغې څخه کنټرولولی شئ. نو قدرمن انجینر صاحبان دا زموږ سره د دغې لایټینګ برخه چې موږ او تاسو پرې پوه شو. نو تاسو درنو انجینر صاحبانو څخه بیا هم په اخره کې هیله کېږي تر څو دغه درسونه چې تاسو ته درکول کېږي په خپلو کمپیوټرونو کې تمرین کړئ. بعضې اپشنونه چې موږ او تاسو دلته ترسره کړل ولې نتیجه هم پرې وانخیسته بنا په دې چې دغه زموږ دغه کمپیوټر یا سیستم چې دا ډېر ضعیف ده، 2 GB ډیډیکیټ لري او 8 GB ریم لري. نو ځکه بعضې اپشنونه چې ډېر لوډ پرې راټ شي بیا کار نه کوي. قوي کمپیوټرونو کې همدغه تګلارې چې ما تاسو ته دروښوده چې تاسو پرې کار وکړئ انشاءالله ستاسو کار کېږي. بل دا چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو درنو انجینر صاحبانو سره شریک کړئ. ښه وخت ښې چارې.